لما رأت يأس الطبيب وعجزه همست ودمع المقلتين غزير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قدر منو اوریدونکو، د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک دوهمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. د ابو بکر صدیق رضی الله عنه القاب. اول لقب صدیق. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج څخه بیرته تشریف راوړی، خلکو ته د شپې په یوه برخه کې اسمانونو ته د ختلو خبره وکړه. بعضې کسان ابو بکر رضی الله عنه ته ورغلل چې ستاسو ملګری خو وایي چې زه اسمانونو ته ختلی وم. عجبه نه ده په یوه شپه کې اسمانونو ته تلل او بیرته راتلل. ابو بکر رضی الله عنه ورته وفرمیل که هغه داسې ویلی وي چې زه معراج ته تللی یم، زه یې تصدیق کوم، رښتیا دي، ځکه چې د ورځې په لږ وخت کې ورته جبرائیل علیه السلام وحی راوړلی سي، موږ هغه منو او ایمان مو پرې راوړی. نو شپه خو زیات وخت لري، الله جل جلاله کولی سي چې دغه تلل یې ورته اسانه کړي وي. مشرکینو ته د ابوبکر رضی الله عنه جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله کوي او تر هغه وروسته په صدیق سره مشهور سو. د صدیق د لقب بله وجه دا ده. انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره د احد غره ته وختی. ابوبکر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه ورسره وه. غر په شورېدو سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غره ته وفرمایل ودرېږه، پر تا باندې نبی صلی الله علیه وسلم، صدیق رضی الله عنه او شهیدان ولاړ دي. یعنی دغه درې کسان یې یاد کړل. د دې لقب بل دلیل، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې موږ د یرموک غزا وګټله. موږ هلته د اهل کتابو کتابونه پیدا کړل چې په هغو کې یې د آخري نبي سره د هغه د ملګري نوم صدیق لیکلی و. د صدیق د نوم عموما بل فضیلت په قرآن کریم کې د نبیانو وروسته صدیقین ذکر سوي دي. د ابوبکر رضی الله عنه دوهم لقب صاحب، یعنی ملګری. د سورة توبه په 40 آیات کې الله جل جلاله ورته صاحب ذکر کړي دي. دا لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډیر ذکر کوي. الله پاک فرمایلی اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سورة توبه. طلحه بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خوراک د نشتوالي شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل پر ما او ملګري مې تقریبا 18 ورځې داسې راغلې چې غیر د ترویې میوې څخه بل خوراک مو نه دی پیدا کړی. د صاحب یعنی ملګري د لقب بل دلیل، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې یو وار د ابوبکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه ترمنځ لفظي شخړه راغله او ابوبکر رضی الله عنه ورته کومه خبره وکړه، خو بیا پښیمانه سو او معافیه ورڅخه وغوښتله، خو عمر رضی الله عنه ورته وویل نه دې معاف کوم. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وو چې ابوبکر رضی الله عنه لنګ تر پنډو یې راپورته کړی و او په منډه را روان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستاسو ملګري د چا سره شخړه کړې ده؟ چې کله راورسېدی ویې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما سره عمر رضی الله عنه لفظي شخړه وکړه، بیا مې معافي ورڅخه وغوښتله، خو هغه معاف نه کړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الله جل جلاله دې معاف کړه. په دې وخت کې عمر رضی الله عنه پښیمانه سو او د معافی غوښتلو دپاره د ابوبکر رضی الله عنه کور ته ورغی. د هغه کور خلکو ورته وویل هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه په منډه راغی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی، مخ مبارک د غصې څخه لکه سور انار داسې سو. کله چې عمر رضی الله عنه راورسېدی،
نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته یې ګونډې ولګولې او ویې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په خدای جل جلاله زه پر غلطه وم. رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 واره وویل تاسو زما ملګری ولې خفه کوئ؟ تاسو زه شړلم د ځای راکئ، تاسو زه وهلم د مې دفاع کوله، تاسو ولې نه ترې غلي کیږئ؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه سره جوړ کړل. د مخکني بیان څخه د ابوبکر رضی الله عنه د 2 القابو ثبوت او لوړ مقام ثابت سو. د دوی دواړو دغه عمل د یو بل د معاف کولو دپاره ترغیب دی. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر رضی الله عنه د سیرت مبارک 2مه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو. طبيب وعجزه همست ودمع المقلتين غزير أماه قد مل الطبيب وفاتني مما أؤمل في الحياة نصير.